ستاسو څه ډریم دی؟ AC اسسټنټ کمشنر تینا جوړ شي. AC جوړېدل، یو انجینیر جوړېدل، یو ډاکټر جوړېدل، دا څه ناممکن نه دي. ټیک ده، خو که موږ تاسو څه وکړو، هغه انګلیش کې خلک وایي چې ریسپیکټ یور ټایم. که موږ د دنیا کوم هم فیمس پرسنالټیز وګورو، دوی به د وخت قدر کړی، نو ځکه به د دوی نه څه جوړي؟ پرسنالټیز جوړي. مایکل جیکسن تاسو پیژنئ؟ ډانسر و، امریکن ډانسر و یا سنگر و. ټیک ده، هغې ورته په خپله ژبه کې د ګاډ آف ډانس هم وایي، یعنې د ډانس خدای. ټیک ده، څوک چې په خپل فیلډ کې قابل وي بیا ورته کاپیران څه وایي چې دا د دغه فیلډ خدای دی. ټیک ده، دغه یو ورځ یې د خپل ګاډز او دغه کوم سیکیورټیز چې ورسره وو، ملګري ورسره وو، دوی سره روان وو. په لاره باندې یو ماشوم یې ولیده چې د هغه عمر و تقریبا 14-15 کاله. هغه ورته وی چې دا ماشوم چې دی، ملګرو ته یې وی دا د لکیست بوای اف د ورلډ دی، دا د دنیا د ټول نه خوش قسمت ترین ماشوم دی. هغه چونکې هغه یو لوی سړی و، د هغه مخکې چا څه ویل نه شو، ملګري غلي پاتې شو. دوی په سفر مخکې روان، چې لږ مخکې لاړل، هلته کې یو بل ماشوم ولاړ چې د هغه 8-9 سال عمر و. هغه ورته وی ساري آی میډ ا مسټیک، رمانه غلطي وشوه. اکچولی هغه ماشوم لکیست بوای اف د ورلډ نو، دا نه دی، دا دویم نمبر، دا چې دی دا خوش قسمت ترین بنده دی. بیا هغه چونکې یو سیلیبریټي وه، دغه ملګري چې وو دوی غلي پاتې شو. مخکې ځي، یو بل ماشوم دی، د هغه 4-6 کاله عمر دی. دی بیا وایي چې اګین آی میډ ا مسټیک، ساري. هغه ملګرو ته وایي بیا رانه غلطي وشوه. اکچولی هغه لکیست، هغه خوش قسمت ترین بنده چې دی، هغه دا یو دی، هغه نه دی. بیا دوی غلي پاتې شي. چې لږ مخکې نور لاړ شي، هلته کې یو ماشوم وي، د هغه یو